نیت نشي. نیت خو هر عبادت لپاره لازم دی. په خوله نیت ویل نشتی. یعنی جابر به ویلی وی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د تکبیر نه مخکې نیت ووی، او که جابر رضی الله عنه ذکر کړی به بیا په عربۍ کې ذکر کولی، که نه رسول صلی الله علیه وسلم په پښتو کې وي عربۍ کې، نو دوه جاخې شوې. یو خو دا نیت شتي نه، او بل چې کم دی پکې بیا په دین کې وردننه کړی دی هغه په پښتو ژبه کې دی. نو بیا خو پکار و چې نیت په کومه ژبه کې وی؟ په عربۍ کې. ټول مونځ په عربۍ کې دی، نیت یې ولا پښتو کې لګولی دی. دا بعض وی او دا صحیح ده چې نشتی، دا په حدیثونو کې نه دی راغلی، دا حدیثونو کې نه دی راغلی، خو دومره ده چې فایده ډېره ده. دا نوې مسله راووته. صحیح ده چې دا مسله دین کې نشتی، فایده ډېره. دا خو دین لار ټول دړې وړې شو. سهار پکې ته نوې مسله راوباسه، فایده به یې ډېرې، د شپې به پکې زه نوې راوباسم، سبا به بل راوباسي، برز به بل راوباسي. هغه سوچه دین زموږ نه څه شو؟ هغه پاتې شو. دا دین زموږ نه دقه شان پاتې شوی دی. دا مونږ چې دا ګډې وډې مسلې عملي کړي دي بعض زموږ په ملکونو کې او بیانوي، دا هم د دې قصو د لاسه چې جي نو دې کې څه دي؟ بعض داسې نو دې کې څه دي؟ دې کې څه دي؟ دې کې تبعي ده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر نوی کار بدعت دی، هر بدعت گمراهی ده، هر گمراهی په جهنم کې ده. او دی وایي دې کې څه دي؟ دې کې دا دي. بیا ته بس نور پکې څه نشته، جهنم ته به سړی ځي نه، نور پکې هېڅ هم نشته. نو دا نیت په خوله باندې ویل دا د یو عبادت لپاره هم نشتی.